په مزار شریف کې د ځوانانو راډیو د فوټسال جام دریم پړاو سیالۍ د شمال زون په کچه د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان ولایتونو د استازو په ګډون د بلخ ولایت په کوربتوب ترسره شوې، چې په پایله کې د بلخ ولایت د یاران عمر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدی. په لومړۍ لوبه کې د غلام محمد میمنګي ټیم د ترکستان پټرولیم سرپل ټیم ته 3-5 ماتې ورکړه او بل پړاو ته لاړ. په دویمه لوبه کې هم یاران عمر عقابان سمنګان ته 1-2 ماتې ورکړه، چې ورپسې لوبه کې د فاریاب استازي د یاران مجاهد جوزجان ټیم ته 3-4 ماتې ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. ما احساس خوشحالی داریم که فوتبال بسیار خوبی بود، همراه تیم سمنگان بود، توانستیم بازی را 2-1 برنده شدیم. فوتسال در حال تقویت شدن است در افغانستان، قسمی که همه ما و شما حاضر شاهد هستیم که تیم ملی فوتسال افغانستان با یک دستاوردهای خیلی بزرگ در سالهای گذشته به دست آورده. ان شاء الله فوتسال در سطح افغانستان در حال حاضر رو به انکشاف و رو به رشد است. په پایلوبه کې د غلام محمد میمنګي او یاران عمر ټیمونه سره مخ شول، چې بالاخره د بلخ د یاران عمر ټیم 2-5 بریا خپله کړه او د ځوانانو راډیو د فوټسال جام دریم پړاو اتل شو. ما تا فعلا که دیدیم بازی‌ها را با سطح بسیار بالایی است، به خاطر که زون است، گلچین‌های هر ولایت آمده و از بسیار یک سطح بالا و فوتسال‌های بسیار جالب. ما دیدیم که به نتیجه بسیار خفیف و بعض یک تیمشان در وقت‌های اضافه رفت و یک تیم هم به زور 2-1 برد و سطح بسیار بالاست. د دغه سیالیو د تنظیم د مسئول په وینا د یادو سیالیو اساسي موخه د یووالي پیاوړتیا، غوره او سالم ورزشي چاپیریال رامنځته کول او د ځوانانو ترمنځ د فوټسال ودې ته زمینه برابرول دي. هدف از برگزاری این رقابت‌ها ایجاد فضای صمیمانه میان بازیکنان و همچنان ایجاد فضای همدلی و برابری و ایجاد همدیگرپذیری میان اقشار مختلف از ولایت‌های مختلف در یک زون یا حتی در سطح افغانستان میشه گفت. د یادونې وړ ده چې یادې سیالۍ به دغه راز دوام ولري او د روانې اونۍ د جمعې په ورځ به غزني ولایت د مرکزي زون لوبو کوربه وي. دغه لوبې د ځوانانو راډیو په نوښت او د فوټبال فدراسیون په همکارۍ د هیواد په 8 زونونو کې ترسره کیږي، چې بریالي ټیمونه به د ځوانانو راډیو سوپر جام ته د ګډون جواز ترلاسه کړي.